په تورغر ولسوالۍ باندې خبرو نه وړاندې یو یاد ګیرم. که تر اوسه پورې تاسو تورغر ټي وي نه وي فالو کړي یا سبسکرایب کړي نو موږ په فیسبوک او په یوټیوب باندې فالو او سبسکرایب کړي. تورغر چې پخوا یې کالا ډهکه وبلل کېده د خیبر پښتونخوا د ښایسته خو تر ډېره هیره شوې ولسوالۍ ده. دا سیمه د خپلو جګو غرونو ژورو درو سړه هوا او دودیز ژوند له امله ځانګړې پیژندنه لري. تورغر په 2001 کال کې د خیبر پښتونخوا له لوري یو رسمي ولسوالي اعلان شوه او نوم یې له خپلو تیارو غرونو اخیستل شوی چې تورغر معنا لري. آواز د تورغر زړه د تورغر د امن ترانې وایم د ژوند په هر ډګر د امن. تورغر د سند سیند لویدیځ لور ته پروت دی او د 1000 ډویژن برخه جوړوي. دا سیمه د غرونو ځنګلونو چینو او ښایسته منظرو کور دی. د دې ځای موسم ډیر یخ وي، په ځانګړي ډول په ژمي کې واوره هم کیږي او په اوړي کې د سړو بادونو له کبله دا ځای د تفریح لپاره ډیر مناسب دی. اباسین او تورغر دا دوه نومونه د پښتنو د تاریخي، کلتوري او جغرافیایي هویت مهمې نښې دي. اباسین چې په اردو کې ورته دریای سند او په انګلیسي کې انډس ریور ویل کیږي د پاکستان تر ټولو لوی سیند دی. دا سیند د پاکستان اقتصاد، زراعت او تمدن د ملا تیر ګڼل کیږي. پښتانه ورته د درناوي له امله اباسین وایي چې معنی ده د سیندونو پلار. اباسین د تورغر د طبیعت یوه ژوندۍ برخه ده. دا سیند د تورغر د غرونو ترمنځ یوه پراخه او ښایسته وادي جوړوي. د سیند پر غاړه پرته کلیواله سیمه نه یوازې د اوبو سرچینه لري بلکې د خلکو ژوند، زراعت، کبنیونه او سوداګري هم تر ډیره پر همدې سیند ولاړه ده. د اباسین منظره له تورغر څخه د غرونو ترمنځ د لمر لویدنې یا راختنې پر مهال یوه له زړه راښکونکو صحنو څخه ده. آواز د تورغر آواز د تورغر آواز د تورغر آواز د تورغر. د تورغر خلک د اباسین سره ژور تعلق لري. دوی دا سیند یوازې د اوبو یوه سرچینه نه ګڼي بلکې د خپل تاریخ، کلتور او ژوند یوه نه بېلېدونکې برخه یې بولي. د اباسین نوم د پښتنو په شاعرۍ، سندرو او داستانونو کې هم ډیر یاد شوی چې پکې د یو ضرور، باوقاره او مهربان وجود حیثیت لري. په تورغر کې زیاتره خلک پښتانه دي چې د یوسفزي او هزاره خیلو قبیلو پورې تړلي دي. دلته خلک ډیر ساده، میلمه پال او خپل عنعنات ته وفادار دي. د جرګې سیستم اوس هم فعاله دی او خلک خپلې شخړې په ننوي توګه حلوي. تورغر یوازې یو ځای نه دی، دا د غرونو تر سیوري لاندې د امید، دود او ښکلا داستان دی. تورغر د پښتنو قبایلو سیمه ده چې پکې ډیر مشهورې قبیلې دادي حسنزي، اکازي، نصرت خیل، مداخیل او بسی خیل. دا سیمه د برطانوي استعمار پر مهال هم یوه ځانته قبایلي سیمه وه چیرې چې بهرنۍ واکداره حکومتونه نشوای نفوذ کولی. د انګریزانو خلاف دلته ولس مقاومت کړی دی او د انګریز پوځ څو ځله د غرونو د سختو شرایطو له امله ناکام شوی دی. خاموشه باسین در باندې هم کوي گذر، خاموشه باسین در باندې هم کوي گذر. آواز د تورغر آواز د تورغر آواز د تورغر آواز د تورغر. په تورغر کې د تعلیم کچه ټیټه ده، ښوونځي او روغتونونه محدود دي، خو حکومت هڅه کوي چې دا حالت بدل کړي. د خلکو اقتصاد پر کرنه، مالدارۍ او مزدورۍ ولاړ دی. زیات شمیر خلک د کار لپاره نورو ښارونو یا خلیجي هیوادونو ته سفر کوي. آواز د تورغر آواز د تورغر.
ګټلې مو میدان دی تاریخ زمون روښان دی ګټلې مو میدان دی په امبو امبیلمو اوچت وړې نشان دی په امبو امبیلمو اوچت وړې نشان دی مات کړې مو ډوما ظالم لدې د غرور د تورغر خلک خپل دودیز ژوند کوي. دودیز لباس، موسیقي، اتن، دودیز خوراکونه او د ودونو او اخترونو جشنونه د دې ځای د ژوند نه بېلېدونکي اړخونه دي. د رباب، ډهول او اتن ګډا د دوی د خوشحالۍ څرګندونه ده. تورغر که څه هم تر اوسه یو مشهور سیاحتي ځای نه دی، خو د دې ځای طبیعي ښکلا، یخ موسم، زرغون غرونه او چینې دا وړتیا لري چې یو ښه سیاحتي مرکز شي. که چیرې حکومت د سړکونو او نورو سهولتونو پاملرنه وکړي، نو تورغر به د سیاحت له پلوه یو مهم ځای وګرځي. ښکلا مو د ژوندون یې زمون زړه زمون زیګره امین د لویو لویو روایاتو یې تورغره ښایست دی او په دوه دې کاڼي بوټي دې قبرونه دا ستا په خوره غېږ کې اباسین وایي. تورغر یوه داسې سیمه ده چې لا هم د نړۍ له نظره پټه ده، خو دا سیمه د خپلو خلکو طبیعت، کلتور او سادګۍ له کبله ځانګړی ارزښت لري. که دې سیمې ته پاملرنه وشي، نو دا به نه یوازې د خیبر پښتونخوا بلکې د ټول پاکستان لپاره د ویاړ ځای شي. امن او وطن د مرکو پدرسته پښتونخوا خور شوی ستا د تورې شرنګ دی مدام تلې په تېښته ستا د یارې نه فرنګ دی تورغر نه یوازې یو جغرافیایي ځای دی، بلکې د پښتني تاریخ، جریت، مقاومت او دودیز ژوند یو څرګند انځور هم دی. د دې غرونو تر سیوري لاندې نسلونه په خپلواکه، غیرتي او کلتوري توګه ژوند کړی دی، او دا تاریخ باید وپېژندل شي، وساتل شي او نورو ته وسپارل شي. زما تورغره زه یم ستا په نوم باندې تل یاد امن چې اوسېږو یو موټی به جوړېږو په امن چې اوسېږو یو موټی به جوړېږو منزل ته به سهاره بیا هله وررسېږو منزل ته به سهاره بیا هله وررسېږو چې لوړې ارادې لرو په شان د مچۍ سر چې لوړې ارادې لرو په شان د مچۍ سر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر آواز یم د تورغر زه آواز یم د تورغر خورېږم زه د ټولې پښتونخوا په لرو بر